اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو ملګرو، ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم. دا یو مرثیه مې په ارواخه د حاجي ظاهر کرم صاحب باندې لیکلې ده. الله تعالی جنتونه نصیب کا. هغه یو پیژندل نوم زموږ سره اوس په دې دنیا کې نشته دی، خو تر اخیری سلګو پورې هغه قامي خدمت کړی دی، د پښتنو خدمت یې کړی. یقینا چې په قام او په ولس باندې ډیر زیات مین و، جنتونه نصیب شه. نو د ډېر ورځو مې په ذهن کې راته دا مرثیه مې پې لیکلې ده. هیله لرم چې ستاسو به خوښه شي. تاسو ته یې اورو. مرثیه ده چې الله دې وبخښه نصیب دې شاعرم حاجي صاحب، ته خو د زړونو وې مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب. پوتا آباد وو په دنیا کې غروسم حاجي صاحب، تا خود زړونو وی مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب. الله دې وبخښه نصیب دې شاعرم حاجي صاحب. تا خدمتونه مدام کړي دا ولس په نرا، تا مرسته کړي د هر وخت د هر بې بس په نرا. صفت دې کېږي ځای په ځای او چم په چم حاجي صاحب، صفت دې کېږي ځای په ځای او چم په چم حاجي صاحب. ته خو د زړونو وې مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب. ته د کتاب د تاریخ باب شوې پتا فخر کوو، خکول رهبر وې او کتاب شوې پتا فخر کوو. پښتون اتل وې تا کوو د هر چا غم حاجي صاحب، پښتون اتل وې تا کوو د هر چا غم حاجي صاحب. ته خو د زړونو وې مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب. قبر دې ډک شه د انوارو رحمتونو دراب، ابدي ژوند دې شروخانه په نورونو دراب. چې شرا یاد راته په زړه مې راشي غم حاجي صاحب، چې شرا یاد راته په زړه مې راشي غم حاجي صاحب. ته خو د زړونو وې مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب. لکه ستا بل پوښتنې میندې زیږولی نشي، که زیږېدلې دي خو تا ته رسېدلی نشي. ځکه دریاب دې په اشعارو ستایسم حاجي صاحب، ځکه دریاب دې په اشعارو ستایسم حاجي صاحب. ته خو د زړونو وې مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب، ته خو د زړونو وې مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب. الله دې وبخښه نصیب دې شاعرم حاجي صاحب، الله دې وبخښه نصیب دې شاعرم حاجي صاحب. ته خو د زړونو وې مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب، ته خو د زړونو وې مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب. پوتا آباد وو په دنیا کې غروسم حاجي صاحب، پوتا آباد وو په دنیا کې غروسم حاجي صاحب. ته خو د زړونو وې مرهم ظاهر کرم حاجي صاحب. رب ذوالجلال دې جنتونه نصیب کا. او اوریدونکو ستاسو هم غرونه مننه. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.